نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال چې د افغان سولې روانې پروسې په تړاو د بدلون کاروان لخوا رابلل شوی و او د هیواد د مختلفو اقوامو احزابو او ډلو استازو پکې ګډون درلود، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې نور جنګ بس او په هیواد کې د یو دایمي اوربند په سر دې هوکړه وکړي. د کنفرانس ګډونوالو په قطر کې د دواړو ډلو له استازو وغوښتل چې د سولې روان فرصت دې نه ضایع کوي او نور دې ژر تر ژره د خبرو پر سر اختلافات له منځه یوسي. دوی د یاد کنفرانس پر مهال د خبرو له اړخونو وغوښتل چې د افغاني ادرس په توګه چمتو دي ترڅو د دواړو ډلو ترمنځ منځګړېتوب وکړي. چې د واقعي سولې په خاطر باندې د خدای لیاز وکړي، نور له شخصي ګټو تېر شي. ملت نور ډېر زیات تنګ شوی ده او نور د دې حوصله نه لري چې روزانه د مونږ میندې بورې، خویندې کونډې او بچی مو یتیمان دي. خواهران و برادران عزیز، جنگ در افغانستان از سالهای سال است. از چندین دهه است که بالای مردم افغانستان مظلوم بیچاره تحمیل شده. اینجا کسایی بودند که فکر میکنم منافعشان البته در آمدن سال در خطر بود. تا هنوز صدای مردم در ارتباط با صلح نشنیدیم. تا هنوز همین پروسه صلحی که روان است تا حال متعلق با مردم افغانستان نیست. و اگر کس بداند که واقعا توافقنامه‌ای که با طالبان صورت گرفت از طرف ایالات متحده آمریکا، اما مواد توافقنامه چی است؟ یک قسمت مسائل را می‌دانیم، اما مردم افغانستان نمی‌دانند که واقعا مواد توافقنامه چی هستند. زمانی که مواد توافقنامه را نفهمیم، مطمئنیم که سرنوشت این صلح فعلا به دست ما نیست. دوی په ښکېلو خواو غږ وکړ چې له سولې پروسې دې د شخصي ګټو او قدرت لپاره ګټه نه اخلي او نور دې په افغان بېګناه ولس زړه وسوځوي. د دوی په وینا چې لا هم په خبرو کې د کړنلارې پر سر اختلاف موجود دی او د یو پریکړه لیک له لارې یې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې بغیر له کوم قید او شرط پرته دې ژر تر ژره د سولې روانې خبرې او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دواړه اړخونه دې ټول تمرکز د سولې په خبرو اترو ورکړي، د تاوتریخوالي دې لاس واخلي، د سولې پر وړاندې د ټول پراته خنډونه د له منځه یوسي او وژنه دې بنده کړي. دویمه ماده د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک دی د متقابل باور د فضا رامنځته کېدو او سولې بهیر د بریالي کېدو لپاره له هر ډول قید او شرط پرته تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په هیواد کې د سولې په ملاتړ وروستی غږ داسې مهال پورته کیږي چې په هیواد کې جګړو زور اخیستی او په قطر کې د سولې له روانو خبرو نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو لا هم د دواړو ډلو ترمنځ د کړنلارې په سر هوکړه نه ده شوې.